تاسو به خپل په اقامې کې فوټو څنګه چینج کوئ؟ مخکې به چې کله تاسو سعودي عرب ته انټر شلئ او په ایرپورټ کې به چې تاسو له کوم فوټو ووهکه نو هلته به ستاسو خیال نه و نو ستاسو فوټو به ډېر زیات ګډوډ راغلو. هغه فوټو چې دی هغه به ستاسو په اقامې کې راده. نو کله به چې تاسو ته اقامه میلاو شله نو ستاسو فوټو چې دی هغه به ډېر زیات ګډوډ و. نو کله به چې دغه فوټو تاسو بیا چینج کوئ نو تاسو به خپل کفیل نه اجازت غوښته او کفیل به تاسو ځان سره لازمي بوته. د کفیل نه بغیر به ستاسو فوټو چې دی هغه نه به چینج کېده. نو اوس دا فوټو تاسو بالکل په خپله د توکل نه اپلیکیشن نه چینج کولی شئ. دغه فوټو به تاسو څنګه چینج کوئ مکمل طریقه درته ښیم. خو د ویډیو شروع کېدو نه مخکې زموږ د پیج ځان سره لازمي فالو کړئ او که دا ویډیو تاسو په یوټیوب باندې ګورئ زموږ د چینل ځان سره لازمي سبسکرایب کړئ. زه به د موبایل سکرین ته او طریقه به زده کوو چې دغه فوټو به موږ په اقامې کې څنګه چینج کوو. ښه ملګرو اوس موږ خپل د موبایل سکرین ته راغلو. خپل کوم توکل نه اپلیکیشن چې دی هغه به موږ اوپن کړو. ټیک ده د توکل نه اپلیکیشن ما اوپن کړه. ښه اوس کته سرویسز ښکاري منځ کې په دې سرویسز باندې به زه کلیک کړم او لغونې به سکرول کړم. ټیک ده فرست نمبر باندې تاسو ښکاري پرسنل اینډ فیملی دې باندې به زه کلیک کړم او په 3 نمبر باندې تاسو ښکاري چینج ریزیډنس فوټو په دې باندې به زه کلیک کړم. دې باندې چې کله ما کلیک کړم نو دا تاسو ته کنټینیو ښکاري. دې باندې به زه کلیک کړم. دې باندې چې ما کله کلیک کړ لغونې به دا پروسس کوي. دې کنټینیو باندې به زه کلیک کوم او دلته تاسو ته ښکاري اټیچ فوټو. دې اټیچ فوټو باندې به زه کلیک کوم. ټیک ده دې باندې چې کله ما کلیک کړ دې کې دا بره 2 سټیپه چې دي دا به تاسو له کمپلیټ کول راځي. ټیک ده ښه نو دا تاسو ته ښکاري اټیچ ریزیډنس فوټو. دغه دا چې دی دې باندې به کلیک کوئ. دې باندې چې کله تاسو کلیک کړ نو بیا به دا بل یو آپشن چې دی دا تاسو سره اوپن شي. دا چې کله تاسو اوپن شي نو دې کې د فوټو د سایز ته وګورئ 640 او 420 دا موږ دا فوټو سایز موږ لا پکار دی او ستاسو فوټو چې دی هغې کې څه کلر ملر نه دی پکار دی. هغې کوم بیکګراونډ چې دی هغه بالکل سپین پکار دی او فوټو چې دی هغه 6 میاشتې زوړ چې دی هغه پکار دی او فوټو چې دی هغه بالکل کلیر پکار دی چې هغې کې څه قسم مسله نه وي او بالکل فل ایچ ډي کلر کې وي. ټیک ده ښه نو دلته به اټیچ فوټو باندې کلیک کوئ او دلته اپلوډ فرام ګیلري دې باندې به کلیک کوئ. ټیک ده په دغه سایز کې ما سره دا یو فوټو موجود دی. دې باندې به زه کلیک کړم او دلته چیک فوټو باندې به زه کلیک کړم. ټیک ده دې باندې چې کله ما کلیک کړ دلته دا لیکل دی چې ستاسو پکچر چې دا بالکل کلیر دی او دا ته چینج کولی شي. ټیک ده نو یوز فوټو باندې به زه کلیک کړم. یوز فوټو باندې چې ما کله کلیک کړم دا به لغونې پروسس کوي. تاسو اوس ګورئ نو دا تاسو وګورئ فوټو چې دی هغه ایکسپټ شه. فوټو از ایکسپټډ نو بیا به تاسو کنټینیو باندې کلیک کړئ. ټیک ده کنټینیو باندې تاسو کله کلیک کړ مخکې ګورئ دا یو څو سټیپ دي دا تاسو له بالکل کمپلیټ کول پکار دي. ستاسو فوټو چې دی هغه به بالکل چینج شي. نو دا تاسو وګورئ دا فوټو چې دی دا زمانه دي صرف د ټیسټینګ لپاره تاسو ته زه طریقه ښیم. صحیح ده دې باندې تاسو دا وګورئ دې باندې 130 ریال چې دی هغه د ابشر فیس دی او 20.5 ریال چې دی دې باندې د حکومت ټیکس دی. دې باندې ټوټل 149 ریال ټیکس دی. ټیک ده که بیا تاسو چینج کوئ نو چینج یې کوئ او که نه چینج کوئ نو کینسل یې کوئ. نو زه به لغونې سکرول کوم کوم دا 2 اپشن چې دي آی ایکسپټ دیس فوټو دې باندې او لاندې ټرم اینډ کنډیشن دې باندې به زه کلیک کوم او کنټینیو ټو پیمنټ باندې به زه کلیک کوم. ټیک ده کنټینیو ټو پیمنټ باندې چې ما کله کلیک کړ نو تاسو ته ښکاري دې کې اوس تاسو نه ATM کارت غواړي. په دې فرست نمبر باندې کارت نمبر به ورکوئ او په سیکنډ نمبر کې به خپل کم کارت ایکسپایري ډیټ چې دی هغه به ورکوئ او په دې 3 نمبر کې به CCV ورکوئ. ستاسو د کارت کم بیک اپ باندې 3 هندسې کوډ هغه به ورکوئ او لاندې کم کارت هولډر نیم چې دی هغه به ورکوئ. صحیح ده دا هر څه چې تاسو کمپلیټ کړل نو دی بیا تاسو لاندې پروسیډ ټو پیمنټ باندې به کلیک کوئ او ستاسو پروسیډ چې دی هغه به کمپلیټ شي او یو څو ورځو کې دننه ستاسو د اقامې فوټو چې دی هغه به چینج شي. د دغه شانتې انفارمیشن لپاره زموږ دا ویډیو ځان سره لازمي لایک کړئ او دا پیج ځان سره لازمي فالو کړئ چې موږ دغه شانتې انفارمیشن ویډیوګانې تاسو لپاره جوړو.